الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د انطالیا ډیپلوماسي فورم درنو ګډونوالو له هر څه نه مخکې د ترکیې جمهوریت د ولسمشر محترم رجب طیب اردوغان او د قدرمن ورور د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څخه مننه کوم چې د انطالیا ډیپلوماسي فورم د نوښت له لارې موږ او تاسې سره یو ځای کړو. د انطالیا ډیپلوماسي فورم د اوسنۍ ناستې سرلیک ریکورډینګ ډیپلوماسي یا د ډیپلوماسۍ بیا تعریف راته په زړه پورې و. په نړۍ کې د زرګونو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او لسګونو زرو ډیپلوماتانو له فعالیت سره سره د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د جګړو او د جګړو د ځاني او مالي عواقبو موجودیت او د دغو جګړو په مخنیوي او عادلانه هواري کې د هیوادونو او نړیوال نظام د ډیپلوماتیکي دستګاه ناکامي بلکې د جګړو په پیلولو، تودولو، غځولو کې د منفي ډیپلوماسۍ لاس د دې ښکارندوی دی چې ډیپلوماسي په اوسني تعریف کې ژور خلل موجود دی او دا خلل د ډیپلوماسۍ پر اوسنیو طریقو او جوړښتونو د مخلصانه بیاکتنې له لارې اصلاح کېدل غواړي. په ډیپلوماسۍ کې دا ژور خلل د افغانستان په څېر هیوادونه چې څه باندې 4 لسیزې یې د دغې ستونزې ناوړه عواقب ګاللي ښه درک کولی شي. موږ په دې باور یو چې ډیپلوماسي باید د جګړو ته د مشروعیت ورکولو په هدف نه بلکې د جګړو د مخنیوي په هدف وي او یوازې د لویو قدرتونو د منافعو او ایډیالوژیو د ترویج وسیله نه بلکې د نظامي ځواک ته له پام پرته د هیوادونو د استقلال، هویت او مشروع منافعو د ساتنې وسیله وي. موږ په دې باور یو چې ډیپلوماسي باید یوازې د کمزورو اړتیا نه بلکې د لویو قدرتونو اړتیا هم وي. د همدغه باور پر اساس په 2001 کال کې زموږ مشر مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله امریکایي لوري ته د خبرو وړاندیز وکړ مګر د امریکا د هغه وخت ادارې یوازې پر پوځي یرغل ټینګار درلود. د وسلوال یرغل په وړاندې وسلوال مقاومت زموږ مسؤلیت او مجبوریت و مګر سره له هغې هم چې کله امریکا په 2010 کال کې خبرو ته حاضره شوه تماسونه مو پیل شول او د مخلصانه ډیپلوماسۍ لاره مو ونیوله چې پایله یې د 2020 میلادي کال د فروری په 9 نیټه تړون شو چې له برکته له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووتل او نړۍ ته اطمینان ورکړل شو چې د افغانستان خاوره به د چا پر خلاف نه کارول کیږي. درنو حاضرینو، د 2020 کال د اګست 15 له تحول وروسته هم موږ له ټولو اړخونو سره ډیپلوماسي او خبرو اترو لاره غوره کړه. خپلو ټولو سیاسي او نظامي مخالفینو ته مو عمومي عفو کړې او دا عفو مو په عمل کې ثابته کړې. د نړۍ له هغو هیوادونو سره عملا مخلصانه راشه درشه لرو چې 20 کاله یې زموږ په هیواد کې جګړه کوله. افغانستان غواړي د ماضي پاڼه واړوي او له سیمې او نړۍ سره د تفاهم، مشترکو مشروع ګټو او همکاریو پر اساس پر مخ ولاړ شي. په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ ټولو دولتونو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوو چې د افغانستان خاوره به د نړۍ د سولې او امنیت پر خلاف نه کاریږي. له نورو هیوادونو څخه هم د بالمثله عمل غوښتنه کوو. له 4 لسیزو جګړې راوتلي هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړې شتمنۍ په بشپړه توګه خوشي کولو او پر افغانستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کولو کې مرسته وکړي. یو وارې بیا دې خبرې ته تاسې توجه راګرځوم. له 4 لسیزو جګړې راوتلي هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوې شتمنۍ په بشپړه توګه خوشي کولو او پر افغانستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان له خلکو سره
د دوستو هیوادونو د بشري مرستو د قدردانۍ ترڅنګ د نړۍ له هیوادونو څخه هیله کوو چې له افغانستان سره د پایداره اقتصاد بنسټونو د کېښودلو په مخه پرمختیایي مرستې وکړي. د سرتاسري امنیت د فساد له منځه تلو او یو متحد حکومت د لرلو له برکته افغانستان چمتو دی چې په سیمه کې د لویو اقتصادي پروژو د پلي کېدو له لارې د امن پر سنګر او د سیمهیز اقتصادي اتصال او ښېرازۍ پر مرکز بدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په د ډیپلوماسۍ له لارې له تاسو سره په ټولو مثبتو چارو کې همکار او د غوره منل شویو ډیپلوماتیکو اصولو په ترویج کې ستاسو ترڅنګ ولاړ وي. درنو حاضرینو، سوال دا و چې افغانستان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې هیڅ شک نشته، ځکه 20 کاله چې افغانستان اشغال شوی و، په افغانستان کې هیڅ نوه زیربنایي پروژې نه دي عملي شوې. نن له 20 کلو میلیاردونو ډالرو مصرف نه وروسته موږ په افغانستان کې یو مجهزه شفاخانه نه لرو، په افغانستان کې یو معیاري سړک نه لرو، په افغانستان کې یو داسې کارخانه او فابریکه نه لرو چې په هغې کې 100,000 کارګران کار وکړي. لہذا افغانستان هم بشري مرستو ته اړتیا لري او هم د افغانستان د زیربنایي پروژو په رغولو او راژوندي کولو او خلکو ته کار پیدا کولو سره غواړو چې د افغانستان خلک په خپله په پښو ودرېږي. افغانستان ډېر لوی هیواد ده، شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري. افغانستان چونکې 40 کاله جنگ ځپلی هیواد ده، خو بیا هم د خدای احسان ده چې امنیت راغلی. په تیرو 6 میاشتو کې په سلګونو مرستندویه بنسټونه د هغوی په زرګونو کارکوونکي له بهر افغانستان ته راغلي، هیڅ چاته هیڅ ډول تکلیف او ضرر نه ده رسېدلی. افغانستان د یو تاریخي او مثالي امن څښتن ده. نړیوال کولی شي چې هم په بشري مرستو په برخه کې هلته کار وکړي او هم د انکشافي مرستو په برخه کې کار وکړي او هم خپله هلته سرمایه گذاري وکړي. افغانستان کې هغه افغانستان چې په فساد کې به حکومت اول نمبر اخیست، نن الحمدلله د فساد سطح 0 ته راټیټه شوې ده. هغه افغانستان چې د ورځې به خلک له کابل له ښاره له کورو نه شوی وتلی، نن 24 ساعته ترانسپورټ او مسافر پکې سفر کوي او تجاران پکې خپل کار کوي. هغه افغانستان چې 50 هیوادونه جمع امریکا او ناټو نسوای کولی چې هلته د داعش فعالیتونو مخه ونیسي، نن الحمدلله په افغانستان کې د داعش فعالیتونه له منځه تللي دي. له 40 کاله وروسته په افغانستان باندې مرکزي واکمني ټینګه شوې ده. بله خبره مهمه دا ده چې موږ سیاسي پالیسي داسې عیاره کړې او جوړه کړې ده چې د موږ سیاسي پالیسي په داسې ټکو ولاړه ده چې هغه له هېچا سره ټکر نه غواړي. موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي. موږ غواړو چې افغانستان د مرکزي او جنوبي اسیا تر مابینځ د اتصال او د ترانزیت لاره وګرځي. افغانستان د اقتصاد مرکز شي. تاسو پوهیږئ ورونو خویندو چې افغانستان د اسیا زړه ده. که زړه په بدن کې نه آرامه وي، ټول بدن به نه آرامه وي. لہذا موږ دنیا ته دا وایو چې د افغانستان د حکومت کمزوري دا د هیچا په ګټه نه ده. که د افغانستان د حکومت د کمزوري کولو هڅه څوک کوي، که څوک کوشش کوي چې افغانستان حکومت کمزوری کړي، د دې معنا به دا وي چې په افغانستان کې هغه څوک تقویه کوي چې هغه بې امني غواړي، هغه په سیمه کې بې امني غواړي، هغه خطرونه متوجه کوي. لہذا له افغانستان له حکومت سره که مرسته وشي، د مهاجرینو یو لویه څپه به دنیا ته نه ځي، اروپا ته به نه ځي، منځني ختیځ عربي هیوادو ته به نه ځي. نن سبا د اوکراین د جګړې له امله تاسو په جریان کې یاسته، په لکونو نه بلکې په میلیونونو کسان مهاجر شو. لہذا د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې د مهاجرتونو لړۍ هم ختمه شي او
په افغانستان کې اوس هیڅ یو سیاسي مهاجر موږ نه لرو چې له افغانستانه وځي. که څوک وځي هغه به اقتصادي مهاجر وي. لہذا که په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه سي، د افغانستان امنیت به هم نورو سره ښه سي او افغانستان به حتی د نړۍ په ثبات کې یو ډېر ښه رول ولوبوي. له ټولو نه غوښتنه دا ده چې زموږ د پیغام ته راوړاندې سي او خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام دا ده چې په افغانستان کې دا 20 کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دي نور د فشار اپشنونه نه کاروي بلکې د همکارۍ اپشنونه دي وکاروي چې یو له بل سره همکار سو، یو له بل سره کار وکړو. افغانستان کې اوس د موږ ټول پوهنتونونه خلاص شوي دي. 4,42,000 محصلین ښځینه او مردانه هغه په زده کړو بوخت دي. موږ څه کم 10 میلیونه د معارف د تعلیم او تربیې شاګردان لرو. ډېر لوی هیواد ده، جنګ ځپلی هیواد ده. راځئ په ټولو یې آباد کړو. نور د تاسې وخت اخلو که وروسته وخت راغی چا سره سوال و جواب ورکړو. مننه، توجه نه مننه. Okay. اول خو باید دا خبره وکړو چې موږ امریکا ته نه یو راغلي، هلته په امریکایانو حملې نه دي کړې. موږ اروپا ته نه یو راغلي، هلته په ناټو حملې نه دي کړې. امریکا او ناټو او د هغوی متحدین افغانستان ته راغلي وو، افغانستان یې اشغال کړی. تاسې خپله فکر وکړئ، هر هیواد که اشغال سي او تر کیمیاوي وسلو پورې د بمونو تر مور پورې او B-52 تیارو پورې ټولې په استعمال شي، هغه ولس به څه کوي؟ هغه به له ځانه دفاع نه کوي؟ Certainly, sir. The vast majority of people killed in your attacks were Afghan people. یوه مرغۍ ځان ته ځاله جوړه کړي، هغې خپلې ځالې ته نور مرغان نه ورپرېږدي. نو څوک به خپل وطن ته د پلارو د نیکه ټاټوبي ته خپل فصل پټي و حیدري و کور و بازار ته څنګه خارج مسلح ځواکونه پرېږدي؟ موږ د ازادۍ مبارزه کړې ده او موږ مشروع مبارزه کړې ده او په دنیا کې یوازینۍ مبارزه وه چې په دومره لوی اوږد جنګ کې د ملکي تلفاتو شمېر کم. تاسې که د دنیا نورو سیمو ته ورسئ، هلته ښارونه چپه سو، هلته په لکونو انسانان تباه سو، خو موږ به خپله مبارزه داسې عیاره کړې وه چې د موږ ولس ته تاوان ونه رسېږي. حتی موږ به په هغه وخت کې جنګ دراوو چې کله به د بزګرانو د حاصلاتو د اخیستلو وخت و. دومه خبره دا ده چې دنیا په افغانستان کې څه شی غواړي؟ که امنیت غواړي موږ راوستی ده. که هغه ډلې ټپلې چې دنیا ته خطر وي موږ کنټرول کړي دي. که تعلیم غواړي نو موږ د پوهنتونونو د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دي. که له نړۍ سره تعامل غواړي نو زه نن له همدې فورم نه اعلان کوم چې موږ د نړیوالو منل سوي اصولو په رڼا کې، د خپلو ملي منافعو په رڼا کې، د اسلام د مقدس دین د اساساتو په رڼا کې له نړۍ سره مثبتې اړیکې غواړو. دومه خبره دا ده چې دنیا له موږ نه څنګه حکومت غواړي؟ آیا داسې حکومت غواړي لکه د کمونستانو د کودتا حکومت؟ آیا داسې حکومت غواړي لکه د حامد کرزي په مشرۍ چې په بون کې جوړ سو؟ آیا داسې حکومت غواړي لکه د اشرف غني په مشرۍ باندې چې ټول افغانستان قومونه سره تقسیم سو او په یو کال کې به د انتخاباتو نتیجه نه معلومېدله؟ او که داسې حکومت غواړي لکه په سیمه کې چې ځینې نور حکومتونه، دنیا موږ ته دا ماډل نسي پیښولی. مهمه دا ده چې په افغانستان کې ارامي راسي. مهمه دا ده چې د افغانستان خلک د آرام ساه واخلي. افغانستان څه وړوکی هیواد نه ده، افغانستان یو ډېر لوی هیواد ده. 5,980 کیلومتره شاوخوا د افغانستان سرحد ده. 6,000 کیلومتره دا ډېر لوی شی ده.
افغانستان د جغرافیې په لحاظ دومره هیواد ده لکه فرانسه. افغانستان له مختلفو قومونو او فکرونو نه جوړ هیواد ده. د دنیا 50 هیوادونه، امریکا، ناټو، د داخلي حکومت 3-4 لکه مسلح ځواکونو دا هیواد نسوی کنټرولولی، د داعش مخه یې نسوی نیولی، امنیت یې نسوی ټینګولی، خلکو ته د روزګار او د تعلیم سهولت نسوی ورکولی. نن چې موږ د هر څه ته زمینه مساعده کړې ده، آیا د دې خدمت په مقابل کې موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو؟ د دې په ځای چې موږ تقدیر شو، د دې په ځای چې موږ دنیا ته د امن پیغام ورکړی ده. 2001 کال کې چې کله په امریکا باندې ناټو او امریکا او متحدینو حمله وکړه، نو د ما او د ما د ملګرو یا به ګوانتنامو ته تلو، یا به وژل کېدل، یا به باګرام او پل شرخي زندانو ته لوېدل، او یا به مجبور و غرو ته به ختل. خو نن چې موږ رالو کابل ته او ټول افغانستان هم په 11 ورځې کې تر تصرف لاندې راوست، د یو مخالف یو څاڅکی وینه تویه نه سوه. 7 میلیونه ښار د کابل دا په داسې سوله ییز شکل ونیول شو چې یو څاڅکی وینه تویه نه سوه. د تیر رژیم وزیران، د پارلمان غړي، حتی د دولت مشران، هغوی ټول په کورو په دفترو باندې مجاهدینو پیرې ودرولې، د هغوی حفاظت کوي. متاسفانه چې موږ ته تروریستان ویل کیږي او هغو ته بشرپال ویل کیږي چې د موږ په زرګونو تسلیم سوي کسان په کانتینرونو کې بند ساور بنده کړه او په شهادت یې ورسول. د حیرتان او د لیلې دښتې د انسانانو په اډوکو ډکې کړې، انسانانو په بحر کې په صندوقونو کې ولوېدل. هغه بشرپال دي. او نن چې موږ د ټولو ساتنه کوو، نن موږ په ټول افغانستان کې یو سیاسي بندي نه لرو، نن موږ په ټول افغانستان کې ښځینه بندیانې نه لرو، نن په ټول افغانستان کې موږ یو کس داسې نه لرو چې هغه د سیاسي مخالفت له وجې له هېواد پرېښودلو ته مجبوره سي. دا څومره لوی تغییر ده د افغانستان په تاریخ کې. اوله خبره دا باید واضح کړو چې موږ کابل ته په داسې شکل یا په داسې وخت کې داخل سو چې اشرف غني او د کابل نور واکمن د کابل نه وتښتېدل. هلته په میلیونونو انسانان په داسې حال کې پاته سو چې هیڅ یو نظم نه و موجود. موږ ته له کابله ټلیفونونه راغلو، سپین ږیرو مشرانو احوال راولېږو چې دلته چور او چپاول شروع ده. نو موږ مجبور سو کابل ته داخل سو، د کابل امنیت هم ونیو. دا یوه خبره. بله دا ده چې د کابل غوندې لوی ښار په داسې شکل نیول چې یو څاڅکی وینه تویه نه سي، نو دې معنا دا ده چې موږ کابل په زور نه ده نیولی. موږ کابل کې استقبال سوي یو، بلکې په ټولو ولایاتو کې استقبال سوي یو. په 11 ورځې کې د افغانستان ټول ښارونه نیول، دا چې د ولس غوښتنه نه وي، دا د هېڅ قوت په وس نه ده پوره. چې امریکا او ملګرو یې په 20 کاله ونه نیول او موږ په 11 ورځې ونیول، د دې معنا دا ده چې د موږ حرکت سوله ییز حرکت و. راځو همه شمولیت ته. که همه شمولیت مقصد دا وي چې د افغانستان د ټولو قومو استازولي پکې وي، نو د موږ په کابینه کې تاجک وزیر سته، ازبک سته، بلوچ سته، نورستانی سته، پښتون سته. او که د همه شمولیت معنا دا وي چې د ټولو سیمو خلک کې وي، نو موږ د کابل وزیر لرو، د پنجشیر وزیر لرو، د بدخشان وزیر لرو، د فاریاب وزیر لرو، د کندهار او د ننګرهار وزیر لرو. او که د تر موږ مخکې حکومت یا اداره چې د اشرف غني په مشرۍ وه، که هغه عامه شموله خلک بولي، نو د هغې ادارې ټول مامورین لوړ رتبه او ټیټ رتبه هغه ټول اوس له موږ سره کار کوي. 15 لکه شاوخوا
مامورینو ته موږ معاشات ورکوو او حتی د هغه وخت معاشات مو هم ورکړو چې د تېرې ادارې په وخت کې نه ورکړل سوي. یوازې د سر خلک له حکومت نه ولاړو یا وتښتېدل. نو که د کابینې په تغییر سره د حکومت همه شمولیت ختمیږي نو آیا په دنیا کې چې دا نوي حکومتونه راځي یا په انتخاباتو یا له نورو لارو هغوی ټول خپل کسان په کابینه کې نه راولي؟ موږ تاسې وینو د دنیا په ځینو هیوادو کې څوک انتخابات وګټي بیا کابینه ټول له خپلو خلکو نه اعلانوي. نو ولې بیا په افغانستان کې د ټولو دنیا خلاف یو نوې فارموله پیش کیږي؟ دومره خبره دا ده چې مهم د مرض علاج ده. مهم دا ده چې په افغانستان کې امنیت راشي. دا تیرې نسخې خو ټولې وازمویل شوې یوې هم نتیجه نه کړه ور. نو ولې ناکامه تجربې بیرته په افغانانو باندې تپل کیږي؟ آیا په دې 40 کال کې څوک ویلی شي موږ ته ویلی شي داسې حکومت جوړ کړي لکه مخکې پلانی حکومت؟ آیا په دې 40 کال کې یو داسې حکومت راغلی چې امنیت راوستی یا سوله راوستی؟ په د تیر نظام د افغانستان په 25 یا 30% خاوره باندې تسلط درلود. 80% خاوره کې نه تعلیمي پروګرامونه لرل، نه انکشافي پروګرامونه لرل، نه اقتصادي پروګرامونه لرل. آیا هغه 80% ولس نو دغه په حق کې ولې چې اواز نه پورته کوو؟ راځو دې موضوع ته چې موږ کوشش روان کړی، موږ ځانونه پوره نه بولو. زموږ کوشش دا ده لکه په تېرو 7 میاشتو کې چې په تعلیمي ډګر کې رغنده ګامونه واخیستل سو او په اقتصادي برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې لرو. د افغانستان اقتصاد هم له سقوط نه وساتو، بینکونه هم له سقوط نه وساتل او نظام بیرته سوکه سوکه په پښو ودرېدو. په تېرو 20 کلو کې په لومړي ځل د افغانستان د حکومت بودیجه له داخلي عوایدو نه جوړه سوه. دا ټول پرمختګونه دي. یو کار هم په یوه ورځ نه کېږي، هېچا هم نه دي کړي. موږ نور اصلاحاتو ته هم ژمن یو. موږ لکه فاطمې خور چې وویل چې زه له کابله راغلی یم، دا له یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لري، دوی له یو تنظیم سره تعلق لري. دا په تېر دوره کې په لوړو چوکیو پاته سوې ده. آیا دې ته چا یو ترخه خبره کړې؟ آیا د دې نور امثال چې نن په کابل کې اوسي له کوم مشکل سره مخامخ سوي؟ دا ډېره لویه خبره ده چې موږ زغم لرو. دا ډېره لویه خبره ده چې هغه وسلوال مخالفین چې 20 کاله موږ وژلو، موږ یې په بندیخانو کې اچولو، نن موږ د هغو ساتندویان یو، نن د هغو په کورو باندې پیرې کوو، د هغوی ساتنه کوو. دا ډېر لوی بدلون ده. تاسې افغانستان په هغو هیوادو باندې مه قیاسوئ چې هغوی 100 کاله یا 200 کاله کېږي چې هغوی کې جنګ نه ده سوی، هغوی په پښو ولاړ هیوادونه دي. افغانستان کې خو په تېرو 40 کلو کې یوارې د شوروي اتحاد لوی امپراتوري راله خپل زور یې وازمایو او ډېر درانه جنګونه وسو. په هغه جنګ کې د شوروي خلاف موږ 1.5 میلیون شهیدان ورکړو. 1.5 میلیون څوک 1.5 میلیون روپۍ نشي ورکولی، موږ 1.5 میلیون ککرۍ قرباني ورکړې ده. بیا چې افغانستان ته دا 20 کاله د امریکا په مشرۍ او د ناټو په مشرۍ ځواکونه رالو، بیا ډېرې قربانۍ ورکړل سوې. په لکونو انسانان شهیدان سو، بندیان سو، معیوب سو، په رواني مرضونو اخته سو. افغانستان لوټي لوټي سو. حتی د موږ درختې اره سوې. درختې د موږ په فصلونو باندې داسې بمونه ولیدل چې اوس حاصل نه ورکوي. د موږ په وطن کې داسې وسلې استعمال شو چې د موږ د 3 هفتې مخته د موږ د وزیرانو شورا کې یوه لویه موضوع دا وه چې له هغو کیمیاوي موادو نه چې استعمال شوي دي داسې مرضونه پیدا شوي دي چې اوس یې موږ علاج ته عاجز یو. حتی د پوستکي کینسر ډېر سوی ده. په داسې یو دربدره هیواد کې چې په 20 کالو کې هېڅ تعمیري کار نه وي پکې سوی، یوازې وژل کې سوي، یوازې بمبار سوی وي، یوازې توپونه ویستل سوي. تاسې به اورېدلي د امریکا جمهور رئیس بایډن 2-3 هفتې مخته اعلان وکړو چې د موږ د 1 هفتې مصرف په افغانستان کې $1 میلیارډ و. دا $1 میلیارډ مصرف دا د افغانستان په جوړولو نه و، دا د افغانستان په خرابولو و. دا د جنگ مصرف و، دا د تخریب مصرف و. یو داسې هیواد موږ ته راپاته ده
راځي را سره ملګري سي دا هیواد را سره جوړ کړي افغانان هم بشر دي افغانان هم حق لري لکه د نور نړۍ انسانان هم داسې حق لري بس ته باید په افغانانو باندې خارجي نسخې ونه تپل شي او خارجي ایډیالوژي ور باندې ونه تپل شي افغانان د خپل خوښي نظام غواړي مسلمانان د خپل خوښي نظام غواړي باید موږ رایې ته احترام وکړو حق ته احترام وکړو د دوی ته د ژوند حق ورکړو تاسې اندازه ولګئ په یوه ورځ کې له 200 نه تر 300 انسانان وژل کېدل دا څومره لوی تلفات وو نن هغه صفر ته راټیټ سوي دي باید دغه حالت ته وده ورکړو وطن باید یو وار په پښو ودروو یو وار یې له جګړو نه وساتو بیا یې د ترقۍ دپاره قدمونه واخلو نو لهذا موږ کوشش کوو چې حکومت هم نور هم شموله شي موږ کوشش کوو په 7 میاشتې کې چې موږ کوم څومره پرمختګ کړی ده کېدای شي جوړو حکومتونو یې کړی کېدای شي هغه چا نه یې کړی چې ډېر لوی اقتصاد لري د افغانستان د حکومت 85% بودیجه له خارج نه ورکول کېده په موږ باندې نه تنها هغه بودیجه بنده شوه بلکې علاوه بندیزونه هم ولګېدل د موږ په بانکونو باندې بندیزونه ولګېدل د موږ خپل شتمنۍ کنګل شوې نو په داسې حالت کې بیا هم امنیت راوستل بیا هم تعلیمي ادارې فعاله کول بیا هم د صحت ادارې فعاله کول د موږ 3200 شفاخانو ته خارجي هیوادونو مرسته ورکول او د هغو په مرسته او په معاشاتو باندې په پښو ولاړې وي له 15 اګست وروسته چې تحول راغی هغوی خپلې مرستې بندې کړې اوس بیرته توانېدلي چې هغه شفاخانې هم فعاله شوې او څه مرستې هم بیرته را شروع شوې بله خبره دا ده چې دنیا چې اوس په افغانستان کې د مرستو دپاره مختلفې ادارې لري آیا کومه اداره شکایت لري له موږ نه خو نه لري څوک په افغانستان کې د هغه شکایت نه لري د موږ غټ مشکل دا ده چې شکایت هغه څوک لري چې هغه اروپا ته تښتېدلي دي هغه په امریکا کې ناست دي هغوی بېغمه ناست دي او غواړي چې په افغانستان کې بیا یو اور بل کړي او دوی پکې خپلې مزې وکړي اوبه خړې کړي دوی پکې مایان ونیسي تاسې راسئ له افغانانو نه پوښتنه وکړئ افغانان چغې وایي چې موږ راضي یو موږ له جنګه خلاص سوي یو موږ د ژوند خاوندان سوي یو نو دا د ټولو افغانانو دپاره یو لاسته راوړنه ده له توجه نه مننه Thank you, Minister Muttaqi. I want to give Abdulaziz Kamilov a chance. Thank you.